بچي همدغه موټرسایکل دی که نه؟ ماشاءالله دا چې دا خو نوی موټرسایکل دی نوی ماډل دی پوره به دا مې په کار 26 خو به وي 26 خود دی ته راځه چې ورشي تپوس دی مه کوه دا جي خیرن لاس پې مه وه که نه خیرن لاس پې مه وه خرابې ولې وایي څه پته لګي زمونږ روتې اوتې دلته او د دې ځای نه خرابې بس پرېږده تا ځان ته په خپله بخلې دی راځه ترماسې څه شو یعنې که څوک یې دا موټرسایکل راغورځې سم شه لږه دې لاسو واه ته اوس دته وګوره ښه د والو نیت نه یې دا جي دا که ته را سره نه وي نو ما په ده را باندې کوله ولې زما دې دا جي چې تا نه ټیکټ اخیستی دی وایي دا زمونږ روتې نه دي څنګه راوټې دی ده خو بله وزیله ایسکریم خوړلی دی او ټیکټ یې واخیسته دې کې لا روز شته چې 1000 کسان زمونږ پوره شي که نه بیا به د دې ډېر وباسو او داسې وې دا جي ته چې دا سکریمان خورې په دې سپینه ږیره او راځې دلته نو تا ته دا زوی دونه نه دی یاد چې تا زه هم راته یو ټیکټ یو سکریم ما هم خوړلی 2 ټیکټه به وي زه په هغه ورځ ته روزګار نه وي که نه دا زه څه داسې ټرکونه ته شوم دا جي اوس څپا ویې وې راوستې مې نه که نه ولې هم نه راوستې خو ماله ته لږ شیطانې ګرځې راګرځې وړو سره یې منډې تړې واللې اوس چې ځان نه ماشوم جوړ کړ بس راځه چې ترماسي کاکا سره لږ ودرېږو که نن دا کار کېږي نو دا ویډرا دي وکړه چې مونږ ته دا موټرسایکل دا کېږي ته راځه راځه چې ورشو راځه یعنې که دا کوم ساده خلک راغلي دا چېرته نه رالل وعلیکم یروره دا کاته به کله برابرېږي یعنې که ظالم بچی دا دونه تهدید یې باندې داسې خبرې ده تا خو یې لا بله ټیکټ اچولی دی چې 1000 کسان مونږ پوره کړو نو بیا وباسو که نه ترماسي کاکا نو قیامته پورې به 1000 کسان نه برابرېږي نو زه به تا ته ناست یم نه لکه کو سبا پوره شو خو سبا به مې ویشتې که نه او که په قسمت زورور وي ټیکټ په دې وځي زه بېګا لاریان یم ترماسي کاکا موټرسایکل مې ډېر زیات خوښ دی چې پردي خلک هم پینم زه ورته نیمه ګینټه ګورم خو خیر د زه هم بو بیا ځمه څه چل لاله وکړه که نه غلی شه که په قسمت زورور وي که نه خو د ستا به روخېږي ګینې ځای خپله لار نیسې مزه دا جي ترماسي کاکا شه ګپ لګوه زما د ماشوم څه دغلته یو له پردې خبره ده ته راځه ماشومه یو خبره کوو دغلته دواړه دوی به لګي دغه دا صحیح ده نو دا څه وایي یعنې که وایم داسې کار دی یو 50 ټیکټه والې نو د زوی به دې پکې روخېږي که نه 50 ټیکټه دا ټیکټ په څو دی دا 500 روپۍ آیسکریم به خورې او یو ټیکټ پاتې که آیسکریم مې ډېر درکړه په کلي وویشه خبره کوه بیا ټیک ده یار او که نه ماشومه ته شکار دی که نه چې دا موټرسایکل زما ډېر ضروري پکار دی دا 50 ویل او چاته وایم او دا موټرسایکل زه په اوږه وړم دا وایله دا 50 ډېر زور نه دی نو ته یې سالمارۍ کې خو نیک د خوشي جوړه کړې که نه ما دا واله دا ریښه دي بس ویې خور ځه ځان له پسې واله ځه ښځه بس صحیح ده داسې کار وکړه اوږې کوو او ووایه به چاته مه وایه به ټیک به ټیک ده ځه داجي هغه سړی غلی دی موټرسایکل تختی یعنې که دا زوی داسې کوي دی خو موټرسایکل ته لاندې وتلی دی خو زه په شرمونو یعنې که پرېږده مې وخه خیر دی زه په کلي کې په شرمونو خیر دی که نه پرېږده مر دی کولی ماشوم دی پرېږده ما یو د سکریمان ځان نه غوړي او بل ځان یې به بر راخلي خیر دی داسې کار دی که نه زه به دې له 5 ټیکټه بلکل پوه ورکړم پوه شوې خو که قسمت کې دې راغی مسله که ستا به وي ښه خو ما سبا دې سکریم نه خورې خدا کې اوس پرېږده به راځه نه سکریم به ته کور ته یوسه پرېږده السلام علیکم السلام بخیر علي خان امیر صاحب خیر السلام علیکم څنګه حال دی؟ خیر په خیر امیر سمه صاحب خدای خیره امیر صاحب څه خو خورم نو ما یې داسې لږ سوال مال کوم دې هوټل کې که ما یې له 70 روپۍ مې پکې راټولې تورې خشته لکې دی مګر سړی چېرته نو خشته نو په خشته او په بدرنګ یې څه کوي ما وایي که چې دا دیاړي مې پکې ښځه وشه ضرور ځل چې واخوا نه دی نه بس در کار ټیک کوم ښځه وشه ته وشه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي نیکه څنګه یې ښې روټۍ خوري روټۍ دا خدای دې خوشحاله که الله دې رزق زیات که ملګري داسې مټفان رانه لږه بېدرکه شو راغلی یم لږ مېلمې یم
ما یې کله چې لږ تاونه م را سره وکړو ما یې که لږ سلام کړل لکه نه چې زه دا کار مار پې ټیک کړم پاسه مړه تاسو خو ځان شرمولې مړه بازار کې نه څوک نشي ګرځېدی هوټلو کې تاسو خل نه پرېږدئ مړه او اوس دا یو چک نوړی خورو نو هغې ته هم نه پرېږدي مړه پاسه وځه مړه پاسه مړه څه ورک شه که څه چل لاله وکړه که نه خیر دی پاسه مړه تاسو خو ځان شرمولې سوال یې ته کوم مړه ځای وخورې لږ خو روټۍ ته هم په کلا پرېږده که نه یار که یو 70 روپۍ دې راله माफ कर लगा माफ कर نیکه یاره بټوره نه چې وویله نو ما یې که لږ امداد دې را سره وکړه او ډېر زیات عجیزه سړی یم ما خان لم غاریان یم که نه ما یې که چې لږ امداد دې را سره وکړه ثواب به دې وشي خو روټۍ خورې خو چې د باندې وخورم او دا د پیسو عادت زه چاله نه ورکوم دا خو مړه دا سوالګر دي ټول ګرځي چې پیسې ولا ورکړي نو صدت دې ولا لس ورکړي دي نو سبا راځي بیا به 6 لاکه بیا دېرش دا مخته کېږي دا مخته کول نه کوم خو روټۍ خورې چې د باندې وخورم نو بس زه به جسا مخته شم در اصل کې اوس خو زما په کار دي نو بیا خو زه تا سره روزانه خو نه میلاوېږم چې ډېرې به زه تا نه پیسې غواړم اوس یې راکړه که نه په کار مې مړه یو هم بوی ماف کړو بل هم بوی ماف کړه خیر دی څه چل وکړه مړه تم لاړه مېلمانه دنه روټۍ دنه سمون وخوره پاسه مړه پاسه یار پاسه روټۍ هم دنه سیم وخوره پاسه که روټۍ خورې چې د باندې وخورم نو پیسې نشته مخته کور نه کوم شابه ځه شابه خبرې ته غوږ کېدم ځه که نه یار چې دا روټۍ نه که سي وخورو که نه یار لکه نو ما ته ډولکې خو نه یې لګولې خو خوره که نه زه باندې روان چې خو یو پیسې خو دله نه در کوم مړه قط یلې دله نه در کوم ها شابه یاره ماما خیر دی که نه که یو 100 روپۍ دې م راکړې خیر یاره ماف کړه که نه یار ولې تنګور کې ماف کړه که نه یار څنګه ماف کوم ماف که یار امیر صاحبو یو لسګون خو راله راکړه ثواب به دې وشي کنه زه تا 100 روپو دپاره د خوبه راپاڅولم انتظار به دې کړی سلګون به دې اغوستی و نو که انتظار ما میاشم تا ته کړو ته خو نه راپاڅېدې ځکه چې ته خو ښه خوده وې او وزن دې هم زیات دی ته نه شوې راپاڅېدې د خوبه خفه نه شي خو لږ یو لسګون راله راکړه له مړه ځه ګوره ډبو مالې ځه هم دماغ ټیک نه دي ځه که نه خیر دی که نه امیر صاحب خیر دی که نه ته نه ځې لکه اوس په دې نه پوهېږې ښځه دی مه کوه خبره وره امیر صاحب وی پاسم که ده بس شابه موږ یو پیازو کې تاوان کړی دی او ته راته راشي بس لسګون ناکه یا لکه راشه والاله وای الله خو دې خوشحاله که خدای خو دې د هوټل نور هم غټ که چې څنګه یې د هوټل غټ دی داسې د اړم جي غټ دی خدای دې خوشحاله که نور یو خبره ته کوم 100 روپۍ ورځ به راټولې د ورځې یاره چې دا ماپ که پکې نه که نه نو خبره 15,000 ته م ځي اکثر 15,000 شل زره م راټولېږي خو دا ماپ که مونږ ډېر زیات خراب کړي